اندرنګ دغه اسلام زمو تاسو نه د الله تعالی مقصود اور مطلوب دی، خدا تر آخره پوری مطلوب اور مقصود دی. څوره پوری مونږ او تاسو دغه دنیا کې ژوندیو، څوره پوری چې مو تاسو بدن کې سا موجوده دی، دغه آخری سا پوری مو تاسو به دغه اسلام کې وقت تیرو اور اسلام په حالت کې به مو ته مرګ رسی اور الله تعالی مونږ مقصود اور مطلوب هم اندک دی. یعنی دغه اسلام دا صرف کال دو د پاره نه دی، دا صرف شلو دیر شو کالو د پاره نه دی، بلکې دا مرګ ساته پوره. ځکه قرآن مجید کې الله تعالی مونږ او تاسو ته ایمان والا او ته دا حکم کوي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، چې اے ایمان والاو الله تعالی نه ویریږو په داسې یری سره چې څرنګه د الله تعالی نه د یریدو ولا حق دی. د الله تعالی نه د یریدو ولا حق چې هغه مو تاسو ادا کو، هغه دا دی چې مو تاسو ظاهرا باطنا الله تعالی نه ویریږو، مو تاسو جلوت کې هم الله تعالی نه یریږو اور اندرنګ خلوت کې هم مونږ او تاسو الله تعالی نه یریږو. الله تعالی نه یره دا دی چې مو تاسو د حقوق الله ولا خیال هم ستو اور اندرنګ د حقوق العباد ولا هم خیال ستو. نو الله تعالی حکم دا کوي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اور بیا مخ کې فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ستاسو مامړې گو مگر کلا دسې حالت کې تاسو مړ شو ستاسو په حالت اسلام کې، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو مامړې گو مگر په دسې حال کې چې تاسو مسلمانانو. نو دغه دې کې سوال دا پیدا ویږي چې الله تعالی دا فرمایي چې تاسو مامړې گو، نو مونږه الله تعالی ته یایو چې مونږه به نه مړېږو، خو مرګ خو زمونږ په اختیار کې نه دی، دغه مرګ دا زمونږ په قدرت لاندې داخل نه دی، نو مړی خو مونږه ته. نو دی مطلب بیا څه شی دی تاسو ما مړېږو مگر په حالت اسلام کې تاسو مړه شو. دی مطلب مفسرین حضرات دا فرمایي چې تاسو به اسلام باندې استقامت اختیارو، تاسو به اسلام باندې همیشواله اختیارو چې دغه اسلام په حالت کې تاسو ته مرګ راشي. اندرنګ مو تاسو دنیا کې ګورو چې کله یو سړی سفر کوي پېښور ته روان دی، نو د هغه منزل مقصود پېښور ته رسیدل دی. نو اوس هغه په ګاډي کې سفر کوي، هغه ته دغه خطر وي چیرې داسې خو نه وي زما دغه ګاډی اکسیډنټ وکړي اور زه دغه خپل منزل مقصود ته ونه رسېږم. اور اندرنګ یو سړی هوایي جهاز کې سفر کوي، هغه منزل مقصود هغه دوبۍ وي، سعودیا وي، هغه حج اور عمرې ته روان وي. نو اوس هغه ته دغه خطر وي چې داسې خو نه وي چې هوا کې دغه جهاز هغه زمکې ته راګزار شي، داسې خو نه وي چې د انجن کې څه خرابي راشي آسمان کې د اور واخلي، داسې خو نه وي چې د کې پټرول ختم شي اور دا په زمکې باندې را پریوزي تباه شي اور زور کې مړ شم اور دغه منزل مقصود ته ونه رسېږم. اور چې کله دغه سړی دا چې کله خپل منزل مقصود ته ورسېږي، ګاډی د دې ولا خپل سټاپ ته ورسېږي اور دغه جهاز چې کله دا ایرپورټ باندې کوز شي، نو دا شکر ادا کی چې الحمدلله زره ورسېدلم. نو اندرنګ مو تاسو نه هم چې دغه اسلام مقصود اور مطلوب دی، نو دا تر مرګ ساته پورې دی چې هغه اسلام الله تعالی ته قبول او مقبول دی چې ته دغه حالت اسلام کې دغه دنیا نه رخصت شي. نو دې د واجب نه زمونږ بزرګانو سره
دغه د آخر خاتمه ولا غمو څه آخر خاتمه زمونږ په ایمان باندې شي، آخر خاتمه زمونږ په اسلام باندې شي، اور دا انتهایی یو ګرانه معامله ده. څه مو تاسو خاتمه د په ایمان باندې نصیب شي.